بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د ټول نه مخکې راځو د ضمیر خان ضمیر صاحب یو څو شعرونو طرف ته. آیا شعرونه هغه په چا پسې ویلي دي نو هغه به هم تاسو ته پته ولګي، خو د ټول نه مخکې راځو د ضمیر خان ضمیر صاحب شعرونو طرف ته. دا تاسو واورئ نو د هغې نه پس بیا خبره کوو. چې په مینه مینه نه وې ضرورت ته او که مسله یاری دې نه کوله خو حاجت ته او که مسله او زه پوه شوم چې ته په انسانیت نه پوهېدلې زما په زړه کې څومره لوی عزت ته او که مسله. نو دغه شعرونه وو د ضمیر خان ضمیر صاحب کم چې هغه ویلي دي. د هغې نه پس بیا په ټیک ټاک کې او دا کم تصویران چې دي هغه پې د طاهر خان چا یو ځای کړي دي او د خلکو کومه وینا چې ده هغه وایي چې د طاهر خان او د دې کومه دوستانه چې وه بیا طاهر خان چې کومې هوټلې جوړې کړې او کم اوس چې هم لګیا دی کومې هوټلې جوړې هغه هم ستاسو وړاندې دي. وایي بیا داسې چل وشو چې ضمیر خان ضمیر سره د هغې کومه دوستانه چې وه هغه ختمه شوه. نو که مونږ وګورو طاهر خان چې کومې هوټلې جوړې کړې او د خلکو کومه وینا چې ده چې د هغې د ضمیر خان ضمیر صاحب سره دوستانه ختمه کړه، نو په دې کې هیڅ قسمه شک هغه نشته، ځکه چې مخکې کم د هوټلې او د کاروبارونه دا چې نو کم ځای کې به چې ویډیو یا څه جوړېده نو دواړه به یو ځای هغه به هر ځای ته روان وو، هغه که سعودي عرب دی تر دې پورې چې چاینا ته هم چې دواړه تللي وو نو هغه هم تاسو به هغه هر څه کتلي وو. خو اوس چې کم دی طاهر خان چې کم مصروفیات راغلي دي او هغه کم هوټلو کې چې بیزي دی نو د هغې نه پس چې دی دواړو داسې ملاقات هغه تر اوسه پورې نه دی شوی چې هغه یو ځای شوي دي. د خلکو چې کومه وینا ده چې کوم ضمیر خان ضمیر چې کوم شعر ویلی دی چې آیا دا هم هغه طاهر خان پسې ویلی دی. نو ضمیر خان ضمیر صاحب چې کوم دی هغه یو پوسټ او په ټیک ټاک کې ویډیو هم کړې ده. هغه په دې شعر کې ویلي وو چې زما چې کوم دی د دې شعر مقصد چې کوم دی هیڅ کله هم طاهر خان نه و چې هغه پسې دا ویډیو ما ریکارډ کړې ده، یعنی خلکو پې د هغه تصویر لګولی دی او د هغې کم ریاکشن او کم ریسپانس چې دی هغه د طاهر خان طرف ته بوتلی دی. نو دا بالکل ضمیر خان ضمیر صاحب وایي چې دا غلطه خبره ده. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله د خلکو چې کم ایډیټینګ او کم څه شروع کړي دي. که مونږ اوس وګورو په دې وخت کې چې کم تصویران او کمې ویډیوګانې وایرل کېږي په هغې کې هم څه قسمه داسې ریالټي نشته چې په هغې باندې مونږ دا ووایو چې آیا دا ویډیو چې کم دا د دې ده او دا د دې ده. یعنې که مونږ وګورو نور احساس اسما اخلاص او تر اوس چې کومه ویډیو چلیږي د ماسټر حیدر علي هغه هم ستاسو وړاندې ده چې هغه وایي چې په دې ویډیو کې وایي چې د دې ویډیو چې کوم دی هغه وایرل شوی ده. نو په ویډیو کې څه حقیقت نشته. د ماسټر حیدر چې کوم دی هغه هم په دې باندې بیان هم راغلی دی او هغه په هغې کې وینا هم کړې ده چې په دې کم پوسټونه چې کېږي یا کم تصویران چې شیر کېږي نو په دې کې څه حقیقت هغه نشته. داسې پوسټونو باندې هغه یقین مه کوئ. نو دغه معلوماتو دغه کم د طاهر خان او د ضمیر خان ضمیر په منځ کې چې کوم اختلافات خلک خوري د هغې په هکله موږ دا ویډیو تاسو سره ریکارډ کړې وه. نو امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.